سلام کول. تاسو په دې چرته غور کړی دی چې خلک یو بل ته چرته هم سلام نه کوي؟ که جومات کې یو بل سره ناست وي او یو بل ته به ګوري خو سلام به نه کوي. او د دې یو وجه ده چې موږ ځان دپاره داسې څه اصولونه جوړ کړي دي چې روان سړی به د ناست کس ته سلام کوي، لږ کسان به د ډېرو ته به سلام کوي او کشر چې دی هغه به مشر ته سلام کوي. او همداسې د خپل جوړ کړي اصولونو په وجه موږ یو بل ته سلام نه کوو چې دې کس ته وګوره خوا نه مې تېر شو او سلام هم راته ونه کو. خو تاسو هم غواړئ ته سلام ونه کو، ما به څنګه سلام کو؟ زه خو هغې نه مشر یم. حدیث وایي چې د کشران به د مشرانو ته سلام کوي. خو رښتیا خو دا دی چې اسلام کې داسې هېڅ خبره هم نشته. خو حقیقت کې هغه حدیث دا وایي چې تاسو ټولو کې بهتر هغه دی کوم به اول سلام کوي. تاسو السلام علیکم وویل او هغه که ځواب ورکوي او که نه، ستاسو ثواب ولیکلی شو. که زه تاسو ته السلام علیکم وایم او که تاسو وعلیکم السلام وایئ او که نه وایئ، خو ماته خو زما اجر ملاو شو. نو اوس دا ستاسو خوښه ده چې تاسو خپل اجر رالی او که نه. ما سلام وکړو او خپل فرض مې پوره کړو. کیدای شي چې تاسو ما اورېدی نه وي. ځکه دا ډېر ضروري دی چې موږ د خپل مسلمان وروڼو خویندو دپاره ښه بانه او عذر دې جوړو. او دې ته وایي حسن الظن. یعنې ما چاته سلام وکړو او هغې ماته جواب ورنه کړو، نو تاسو به هغې دپاره عذر جوړوئ. کیدای شي هغې ما اورېدی نه وي، کیدای شي هغې غوږ کې څه تلي وي، کیدای شي چې ما ډېر ورو ویلي وي او هغې اورېدی نه وي. ممکنه ده چې ما سلام سم نه وي کړی. دا هم کیدای شي چې هغې ته محسوس شوی وي ما چا نور چاته سلام وکړو. او هغه ټولې بهانې او عذر به تاسو له جنت ته بوځي، ځکه چې تاسو نورو دپاره ښه ګمان ساتئ. خو که تاسو داسې سوچ کوئ چې څومره بدخویه کس دی، څومره کاله او شل زه دې له پېژنم او ما سره دې دا کار وکړو، دا شی به تاسو له نور هم بدګمانۍ کې به واچوي او تاسو به بیا چېرته هم چاته سلام نه کوئ. او دا شی د سړو پورې محدوده نه دی. زموږ خویندې یعنې د مسلمان ښځې هم دا کار کوي. نو اوس به تاسو ګورئ چې د سلام کول څه اهمیت لري او اسلام کې د ولې دومره مهم دی. موږ د مذهبي ځایونو ته ځو او که نااشنا کسان ووینو نو هغوی ته داسې بد ګورو چې هغوی عاجز کسان د خپل راتلو باندې پښیمانه وي. نو داسې مه کوئ، هغوی ته سلام کوئ او په خیر راغلی وایئ، ځکه چې موږ ټول مسلمانان یوه کورنۍ یو. ځکه چې کله موږ باندې مصیبت راشي نو موږ ټول یو بل سره مرسته کوو. دې خبرې څه پروا نه وي چې څوک سپین دی، څوک تور دی، څوک غریب دی او څوک امیر. نو همدغسې خپل خیر نورو ته رسوئ او دې خبرې پروا مه کوئ چې هغه کوم ذات، کوم نسل، کوم مذهب نه وي، که هغه امیر وي که غریب وي، کومه ژبه کوي، کوم وطن نه دي. نو دا ټولې خبرې څه اهمیت نه لري. نو همدغسې تاسو ټولو کې ښه او بهتره جوړېدی شئ.